اللہ ذو الجلال جل جلالہ درنگ نور بندگان دی چاہی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا بندگی دا پارا ہر قسم تکلیف نہ برداشت کری دی پاگی بانی صبر نہ کری دی دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی مبارک نوران دی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا یو عظیم انسان دا یو معصوم واقعا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا ہر معصوم دا زندگی یو جلکم اللہ پا قرآن کی بیان کر دے گلنو دا شام پالا کٹیو بادشاہ دا ہر بادشاہ دب پہر طرف باندھ خورا دغه بادشاہ د سره او جادوګر ساتلو د پاره د دې ساتلو کو دشمن په ما باندې حمله کوي نو تب د خپل جادو حربي استعمالوي او وخت پیری دلو جادوګر بوډا شلو جادوګر بادشاہ تر وړاندې نشو د بادشاہ په دربار کې عرض کړلو چې بادشاہ سلامتا مال یو معصوم ذہین پکار دے چزدا دا جادوگری دا خبر ٹولی حغت و خیمہ پا بادشاہی کی ولی یو ذہین حلقو قتلو حغا حلق بابا جان راوست جادوگر تیکین اولو دا جادو حغا خبر بے و تخود لے دا معصوم بطلو رات للو دے بچی پا کملار رات للو دا حاغ لار پخوا کی یو جماعت خانوا یو عبادت خانوا پاگے کی بدا اللہ رب الجلال یو نیک بند ناستو او حاگے دا اللہ رب الجلال بندبا خلق تا دا اللہ رب الجلال وحدانیت بیانو لو دے اوڑا راگے سوچو کراشد دی درویش او دی عالم او دی راہب بدی مجلس کی کینت دے سوئی دے چکل راگے او دا حاغی راہب پا مجلس کی نستلو لہذا حقق و حقیقت خبری دا حقی اثر وربانی وشلو دے یوری راگے راہب تکی نستلو و تو یوزم استاذ محترمہ رخو یو جادوگر لازم حق سرد جادو خبری دکوما استاد دی خبر یو ڈیلی اثر پا ما بالی غرزولو بابا جانا زدانور خبر یو دانور تعلیم تاثر حاصل الغارما ماشوم بچی جادوگر لنا وقت لاروی بشی ولدی نا وقت کوئی لارکی لیٹ شما او چکور دبنا وقت لارو وطبویلز استاز لیٹ کما عمر تیرید دا اللہ قدرتن تگورا دا معصوم چی پا کملار رات للو دا اللہ خم دا مخلوق چی پا کملار رات للو یوردی پا دا غلار کی اولو یا بلا پرت دا یالی و دے یا مار دے یولو اجدہا پرتا چی خلق دا ہاگی بلا او دا ہاگی مصیبت دا وجنا دا حیبت دا وجنا ہاگی لار بانی تک را تک بلک دا معصوم حسب معمول پا دا غلار روان دے خلق و توی بشیر مزا دغه بلا یا دغه دلی و دلوار تیر کی دے معصوم دا اللہ پا دن باندی دل اعتمادو دا اللہ پا خدای باندی دل اعتمادو دے ورکوٹی تیگرا آگستا اوے ویل کریما او دلوی خدای ندلو گیشما شان دلوی دے خدای دلوی دا کچر دا دی راہب دا دا وحدانیت استاد خدای دا تعلیم پا حقیقت باندی وی نزدا ورکوٹی تیگ گزارما کریمت پدی باندی دا بلا حلاک کا دا اللہ قدرتن و تگور چی حق ورکوٹی تیگ پا حق بلا باندی اولگی دن مردار شوا تسنشولا معصوم خطبوشلو چی دا خو حقیقت دے لیکن پٹول عالم کی پا تمام بادشاہی کی دا خبر ورشولا چی یو ورکوٹی معصوم تگورا یو ورکوٹی حلق تگورا ابے پا ورو ورو چاچو بانی وحتی گا گزاریو حغلو یا بلا پی حلاکی گی
خلق پهلونو کی د دې معصوم قدر پیدا شلو د دنیا خلق بد د سلامي لراتلی رب العزال جل جلاله د خپل قدرت کرشمی د بندگانو پلاس باندې سرګندای الله رب الجلال دمر کمال تو رسولو چې بیا بد د پدعا باندې الله راند جوړول الله ببرګان جوړول هر قسم رز بیماری باندې الله جوړولا دا خبره استاد تو رسیدله استاد الله پټرو غختلو وای بچی ګوره رب العزال دل هغه مقام درک چې دغه مقام الله مالم نه دی را کړي خو بچی که هر څنګه حال باندې راشي خو زمانم او زمان ذات بچاته نه خیر معصوم چې کله دا خبر اوریدلا الله رب الجلال جل جلاله قدرتونو تګورا د بادشاہ په دربار کې یو سړی هغه په برغ دسترګو باندې ډوندو هغه سړی ولاغه معصوم تکي ناستلو معصوم ته وې زما بچیا ز په دوار سترګو باندې روغما ما تم دوه کچزم جوړ شما معصوم ته وې بابا جان جوړ زما کار نه خکول زما کار نه سترګي ورګول زما کار نه زب دعا کوما چې سترګي کوم رب جوړي سترګي کوم رب ورکي که په هغه رب باندې ایمان وروړي نو دعا درته کوما هغه چې دې خبره ته کله تیار شو ایمان وروړو رب العزال ول سترګي ورکی هم نشین بادشاہ چې کله د بادشاہ دربار ته لاړلو بادشاہ د خپل وزیر د هم نشین روغ سترګي ولیدلې بادشاہ ته لته پوښتنه کړلو چې دا سترګي رب العزال جل جلاله استاد څنګه جوړ کی هغه وته ویو معصوم دی دغه د دعا په برکت باندې زلا یزال لا زوال او هغه خدای چې هغه زوال نشته زه هغه رب جوړ کما چونکه بادشاہ د خدای نه منلو هغه خپل هم نشین رئیسار ک هغه له سزا ورکړه هغه وته معصوم خودلو بادشاہ هغه معصوم روبللو هغه معصوم ځان سره دربار کې کینولو وته وای بچیا تا په کوم ربانی ایمان وروړو ما په واحد لا شریک ربانی ایمان وروړو چې پاګه کې هیڅ قسم لم کمزوري نشتا بادشاہ معصوم ته وای دا وحدانیت پریدا هغه ته جواب ورکړي بادشاہ سلامت سمر سادای داسې خشتربو بادشاہ چې چاته ملو شنو هغه پکا دي چې درب بندگی پری لګدي بادشاہ ول سزا ورکړه چې ما ته بسړې خای چې چا دل دا سبق درکړې د ډېرو سزاګانو نه بعد د ډېرو تکالیفو نه بعد د ډېرو صدمو نه بعد د ډېرو پریشانو نه بعد د ډېرو سختو نه بعد معصوم باندې چې کله تکلیف د حد نه سیوا شو پریشانی په د حد نه سیوا شولا نو د ډېرې مجبورۍ نه وت خپل استاد خودلو بادشاہ سلامت هغه استاد ایثار ک فوج ورپسې ولېږه نوکرانې ورپسې ولېږئ هغه راهب ځان ته راوبللو هغه راهب ته وایي چې او راهبه ته د کوم رب خدای منې وایي زه د لازوال رب خدای منما وایي د دې نه انکار وکړو انکار نشم کولی وایي زه به دې په منځ باندې سیري کما راهب ورته وایي زه د الله رب الجلال جل جلاله په مینه او محبت باندې هر قسم سختۍ ته تیار ما ګلونو چې کوم ټیم د دې خبرې ته تیار شو بادشاہ ارو غختلا او اغاره ول په سر باندې کی خودلا او ترنم مبارک پوری په میز باندې سر کولو کله چې هغه راهم شهید شلو بادشاہ اعلان وکړ چې دا معصوم د یو رسول کی لبوځي کدا الله وحدانیت پری خوندلو دا الله بندگی پری خوندلا او زما باشی تسلیم کلا رای ولی زب ولا خشت دے ورکما او کپرین خودلنو دغه د سکینه لاندې وګرځوي بادشاہ سلامت خپل نوکران ور سره کا
بادشاہ ورسره خپل غلامان ورسره ک نوکران ورسره ک دا معصوم د غرسو کی لبوت لولو کله چې معصوم د غرسو کی تو رسیدلو درخواست کوي کریمه دلوی خدای نبی لوګه شما زما د پارم تکاوی اے زما کریم زما سوال تورا رب العزار پخر باندې طوفان راوست زلزلې پر راوستلا تمام دشمنان اخکته گزار شول او معصوم دغه د سګي د پاسه روح پاتې شلو کله چې د دغه مصیبت نه را پاره شو دا راغی د بادشاہ دربار کې ودرېدو بادشاہ نور نوکران ورسره کا چې دا معصوم په کشتۍ کې کینوي او کشتۍ بیا ګلونو چې کم ټیم کې د سینل لورشي کده د الله وحدانیت پرې خودلو د الله مینه پرې خودلا نو ملا سره واپس راولي او کچره دغه نه منل نو سینته گزار کړي معصوم په کشتۍ کې کینولو چې کم ټیم کشتۍ د جل لا لا معصوم درخواست کئی کریم نتمی مر گئے شاہ اللہ رضا جلال حق کشتی دڑی وڑی کرلا تمام دشمنان لالی عبوت پریوتی دے دیو کشتی پا تخت بانی یا پا حق کشتی کیا دڑشی و آیالوا که دڑشی و پا تختی بانی راگے کروگا پاتی شیو پا کشتی کی واپس گلولو راگے دا بادشاہ دربار کی ادری دلو بادشاہ تو یو بادشاہ سلامتا ستا یو قسم حرب پا ما باندی نچلی گی لیکن ضرط یو لار خیمہ ما په یو مقام باندې ودره غشه بلا راوالی او هغه غشه چې کله پلنده باندې کیدی او زما په طرف راغزاري نو आवाज دکې چې د هغه لوی خدای په نوم باندې گزار کوما کله چې دغه غشه په ما باندې ولګي زب پس نګرا پروزم او زب د دنیا د آسمان ګلنو بادشاہ چې کله دا عمل وکړ د علاقې خلکو ته په حقیقت معلوم شلو د علاقې د بادشاہ ټول خلک مسلمانان شلو هغه دوران کې د هر چا د خلینو د आवाज پورته شو نارینو ځوانانو بوډاګانو زنانو بدایو आवाज کولو آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام دا تمام خلق علاقے خلق